آیا کله مو فکر کړی چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې له نږدې 80 کلونو راهیسې د کړکېچونو څخه ډکې دي؟ ولې په هرو څو کلونو کښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یو وارې بیا راژوندی سي؟ او په دې وروستیو کې ولې یو ځل بیا پاکستان پر افغانستان باندې هوایي بریدونه وکړل؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره یوازې دغه وروستي بریدونو ته باید ونه ګورو، بلکې یو څو لسیزې شاته ولاړ شو او د تاریخ څو لسیزې ته هم یو نظر وکړو. نن بیا له دې ځای څخه پیل کړو چې پاکستان څنګه جوړ سو، ولې له هغه شروع څخه افغانستان د پاکستان خلاف و، او بیا به راسو د وروستیو هوایي بریدونو ته چې ولې ترسره سول. دواړه هیوادونه به څه وایي، نړیوال قانون څه نظر لري، او که دا کړکېچ همداسې دوام وکړي نو نتیجې به څه وي؟ نو که غواړئ د دې موضوع هغه بشپړ او متوازن انځور وګورئ، دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. عبدالحی بها یم او د بها انسایټ یوټیوب تاسې هم د اوس ننداره کوئ. پاکستان د 1947 کال د اګست په 14مه نیټه د برطانوي هند د ویش څخه وروسته د یو خپلواک هیواد په توګه رامنځته سو. دا ویش د برطانوي استعمار د پای ته رسیدو په ترڅ کې ترسره سو چې له مخې دوه خپلواک هیوادونه هند او پاکستان جوړ سول. هغه مهال د افغانستان واکمن محمد ظاهر شاه و. محمد ظاهر شاه د 1933 څخه تر 1983 کاله پورې د افغانستان رسمي پاچا و. کله چې پاکستان جوړېدی هغه هم د واک چارې په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه په لاس کې وې. افغانستان د پاکستان له جوړېدو وروسته له یو مهم سیاسي اختلاف سره مخ شو. د اختلاف اصلي موضوع د ډیورنډ دغه کرښه وه، هغه کرښه چې په 1893 کال کې د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان د برطانوي هند د استازي ترمنځ ټاکل شوې وه. کله چې پاکستان جوړ سو، اسلام آباد دا کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو رسمي او نړیواله پوله وټاکله. خو افغانستان ویل چې د برطانوي هند له پای ته رسېدو وروسته د دې کرښې هغه حقوقي وضعیت د بحث وړ دی او د سرحدي سیمو د خلکو نظر هم باید په پام کې ونیول سي. له همدې امله افغانستان په 1940 کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلي کې د پاکستان د غړیتوب پر وړاندې مخالفت وکړ. افغانستان یوازینی هیواد و چې د پاکستان د غړیتوب پر برخه باندې مخالفت څرګند کړ. خو وروسته پاکستان د هغه ملګرو ملتونو غړی جوړ سو. دا بیل بحث دی. راګرځم بیرته خپلې اصلي موضوع ته. له همدغه پیل څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر سر اختلاف موجود و او همدا موضوع تر نن ورځې د اړیکو له مهمو ستونزو څخه ده. د 2016 کال د جون په 29مه پاکستان د افغانستان په ځینو ختیځو سیمو کښې هوایي بریدونه ترسره کړل. دا بریدونه د دې لامل سو چې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. پاکستان وایي چې هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یا هم TTP وسلوال و چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د دې بریدونو په پایله کې یوازې ښځې، ماشومان او ملکي کسان وژل شوي، کوم نظامي کس نه دی وژل شوی. پاکستان ولې دا برید وکړ؟ پاکستان وایي چې د دې برید لامل دا و چې په پاکستان کښې دغه وروستي څو هغه حملې چې ترسره سوې دا یو جواب. دا په داسې حال کې ده چې له دې بریده څو ورځې مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې د رینجرز پر یو مرکز وسلوال برید وسو چې پکښې کې څو امنیتي ځواکونه ووژل شول. پاکستان ادعا کوي چې د دې برید عاملین له افغانستان سره تړاو لري او د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. له همدې امله اسلام آباد وایي چې د ځان د دفاع په خاطر یې د استخباراتو د معلوماتو پر اساس باندې بریدونه کړي دي او په برید کښې د TTP کسان له منځه وړي دي. خو د افغانستان حکومت دا ادعا په بشپړ ډول سره ردوي او وایي چې هیڅ هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره استفاده کړي او بل هیواد ته زیان ورسوي. دا خو سوه د دې دوه هیوادونو هغه ادعاوې. اوس د نړیوال قانون له نظره باید ورته وګورو. آیا یو هیواد کولی شي چې پر بل هیواد باندې هوایي برید ترسره کړي یا هم برید ترسره کړي؟ د ملګرو ملتونو د منشور د 2مې مادې او 4م بند وایي چې هیڅ هیواد نشي کولی چې پر بل هیواد باندې تعرض وکړي او باندې حمله وکړي، برید ورباندې ترسره کړي. خو دلته یو استثنا شته، هغه دا چې د ملګرو ملتونو د منشور یو 50مه ماده هر هیواد ته د ځان د دفاع حق ورکوي.
که چیرې پرې وسلوال برید ترسره شي. پاکستان وایي چې د همدې مادې پر اساس باندې حمله ترسره کړې ده، برید یې ترسره کړی دی، ځکه چې په پاکستان کښې هغه د رینجرز پر کم مرکز باندې چې برید شوی وایي دا د هغه جواب. خو افغانستان دا دلیل نه مني او دا وایي چې باید پاکستان برید ترسره نه کړي او د خبرو اترو له لارې مخته ولاړ شي. د نړیوال قانون د دغه دوو مادو په نظر کې نیولو سره د دغه برید هغه مشروعیت داسې ګونګ پاته دی او نړیوال کارپوهان هم په دې باور دي چې ځینې وایي چې دا صحیح دی او ځینې وایي چې دا کار غلط دی. خو که په عموم کې وګورو پر افغانستان باندې په بار باندې دا بریدونه ترسره شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې دا سپیش ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرو څو کلونو کښې دا څوم ځل دی چې دغسې بریدونه ترسره کیږي. پاکستان ادعا کوي چې د دې هغه لامل ټي ټي پي دی چې په افغانستان کې میشت دی او افغانستان وایي چې د ټي ټي پي په نوم هیڅ ډله په افغانستان کې شتون نه لري او تاسې ملکي وګړي ټارګېټوئ یا هغوی ولي. او همداسې سوي هم دي له دې څخه څو میاشتې مخکې کله چې د افغانستان پر کابل باندې برید ترسره سو، هغه یوازې د معتادینو یو مرکز و او په کې خورا زیات کسان له منځه ولاړل چې دا ډېر ظالمانه حرکت و او پاکستان باید د دې لپاره جواب ویلی وای. د دې اختلاف تر شا څو مهم لاملونه، یو خو د ډیورنډ دغه کرښه ده، دوهم هغه سرحدي امنیت دی او دریم تر ټولو غټه موضوع ټي ټي پي یا هم تحریک طالبان پاکستان دی. پاکستان په دې باور دی چې ټي ټي پي خپله د افغانستان واکمن طالبان دي، خو دلته یو ډېر غټ فرق موجود دی. طالبان چې کم د افغانستان واکمنان دي هغه له ډېره پخوا څخه راشروع دي او د ټي ټي پي تاریخ د 2000 کال څخه راشروع دي. یعنې کله چې په 2000 کال کې د لومړي ځل لپاره ټي ټي پي هغه خپل فعالیتونه شروع کړل او لومړی ځل دغه ډله رامنځته شوله. دا ډله د پاکستان پر حکومت او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کوي. پاکستان ادعا کوي چې د دې ډلې ځینې غړي یا هم مشران د افغانستان له خاورې فعالیت کوي، خو د افغانستان حکومت دا ادعا د تل په څېر ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې استفاده کړي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، سرحدي هغه کرښې باندې به یو ځل بیا جګړې پیل شي لکه په تېر کښې چې شوي دي او هغه سوداګري به یو ځل بیا اغېزمنه کړي. دواړو طرفو ته به ښه پوره زیان ورسیږي او د سیمې امنیت نور هم خرابېدلی شي. سره له دې چې افغانستان او پاکستان اوږده ګډه پوله لري، پراخ سوداګري او زیاتې ګډې ګټې هم لري، نو په دې خاطر ډېر شنونکي باور لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوامداره ثبات یوازې د خبرو متقابل درناوي او همکاري له لارې امکان لري. ګرانو لیدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه شخړه یوازې د دوو هیوادو ترمنځ شخړه نه ده، بلکې داسې موضوع ده چې د میلیونونو خلکو پر ژوند، اقتصاد او د سیمې پر راتلونکي اغیز کوي. تاریخ تل مدام دا ثابته کړې چې جګړه ګټونکي کم خو ولې قربانیان زیات لري. نو له همدې امله د هر ډول اختلاف هغه غوره لار د خبرو اترو، متقابل احترام او د سولیز لارو په موندلو کښې دي. تاسو د دې موضوع په اړه څه فکر کوئ؟ آیا د دې ستونزې حل په نظامي اقداماتو کې شته او که په ډیپلوماسي او د خبرو اترو له لارې کېدلی شي؟ په کومنټ کښې حتما راته ووایئ، ځکه ستاسې نظر زموږ لپاره د قدر وړ دی. ګرانو لیدونکو، تر بل ویډیو پورې تاسې په لوی سرښندنه تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.